او دومره مې نازک 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 کړلې دومره مې نازک 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 کړلې نازک 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 کړلې دومره مې نازک 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 کړلې او ګل د ګلستان مې درته ویلي دي او ګل د ګلستان مې درته ویلي دي پوښه چې جانان مې درته ویلي دي درد مې یې درمان مې درته ویلي دي پوښه چې جانان مې درته ویلي دي او ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو څوک په شا واوړېدل او چاله دې نشه ماته کړه ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو څوک په شا واوړېدل او چاله دې نشه ماته کړه چې له مودو په نظر نه راځي یار ظلم به نور څنګه وي پوهه مې کړه باران لکه د پرخې او ستا د ناز ډک قدمونه باران لکه د پرخې ستا د ناز ډک قدمونه نو دا به عجیبه وي یو منظر د سیند په غاړه د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د ګلورین پښتو ادبي جرګې ملګري راغون شوي دي او دا نننۍ غونډه چې زمونږ کم ده دا د استاد شریف الله عارفي صاحب په دیره کې ده استاد شریف الله عارفي صاحب نه ډیره مننه کوو او کورودانۍ ورته وایو چې په دومره مصروفیاتو باوجود یې هم هغه خپل ادب ذوقه ملګري راغونډ کړل او موږ ته یې وخت راکړه او په خپله جونګړه کې موږ ته ځای راکړه او بیا یې دغسې ښایسته پروګرام جوړ کړ نو د پروګرام آغاز کو د قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیاتونو باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا پروګرام آغاز کو باقاعده د محترم اورور ولی محمد څخه په خورا ادب او احترام هیله کو چې خپل ترنم زمونږ د ننني پروګرام کې شریک کړي محترم ورور ولی محمد څه په هنر یې زما لویه حوصله ماته کړه څه په هنر یې زما لویه حوصله ماته کړه ما چې توبه وکړه نو تا راته توبه ماته کړه څه په هنر یې زما لویه حوصله ماته کړه ما چې توبه وکړه نو تا راته توبه ماته کړه وایي دا څه سبب و چې د ځان ته عینکې کتل دا څه سبب و چې د ځان ته عینکې کتل بیا چې غریب ونیوي او بیا د عینه ماته کړه دا څه سبب و چې د ځان ته عینکې کتل
بیا چې غریب ونیوي او بیا د عینه ماته کړه او ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو څوک په شا واوړېدل او چاله دې نشه ماته کړه ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو ته چې د ښکلو منځ له راغلی او نقاب دې لر کو څوک په شا واوړېدل او چاله دې نشه ماته کړه ما څه په ټوکو کې انکار تا څه په ټوکو کې انکار مې د رښتې نه وکړو تا څه په ټوکو کې انکار مې د رښتې نه وکړو ما په رښتیا د کل جهان سره رشته ماته کړه وایي هغې اوبه وڅکې منصوره د اذانه سره هغې اوبه وڅکې منصوره د اذانه سره ما زر په خپلو اوښکو هغه وخت روژه ماته کړه او خپل ترنم دی نیمرانه یرم دی چې د تیرو باڼو ګزار ونکړې مړ به مې کې چرته کې بیا د زړونو ښکار ونکړې مړ به مې کړې چې د تیرو باڼو ګزار ونکړې مړ به مې کې چرته کې بیا د زړونو ښکار ونکړې مړ به مې کړې نور په کنډو د سر دې پټ که مرغان جالو ته ځي نور په کنډو د سر دې پټ که مرغان جالو ته ځي مازدیګری دی چې ازار ونکړې مړ به مې کړې مازدیګری دی چې ازار ونکړې مړ به مې کې چرته کې بیا د زړونو ښکار ونکړې مړ به مې کړې که ته رادرومې او که نه راځې صفا ووایه که ته رادرومې او که نه راځې صفا ووایه په ما چې هسې انتظار ونکړې مړ به مې کړې په ما چې هسې انتظار ونکړې مړ به مې کړې چرته کې بیا د زړونو ښکار ونکړې مړ به مې کړې دا محترم ورور ولی محمد څخه یوه نړۍ مننه دا پروګرام په روانو چارو کې د محترم ورور فضل واحد زاهد صاحب څخه په ادب او احترام هیله کوو چې خپل ترتیب کړی غزل زموږ سره شریک کړي محترم ورور فضل واحد زاهد بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه د ټولو ملګرو مننه شکریه کوم چې پرې دومره لنډ تنګ وخت کې وخت راویستو او بیا خاص مننه د شریف الله عارفي صاحب چې هغه دومره ښکلی پروګرام را جوړ کړو د عبدالحکیم تیراوال صاحب په میلمستیا کې چې ډېر په ټینګار باندې او ډېر په مینه محبت او خلوص باندې چې کوم د وینا وکړو او دعوت یې وکړو او مونږ ته چې کوم دی دعوت را کړو دلته کېناستو د خپل پروګرام هم سره وکړو الله یې د ده د هڅه قبوله کړي او الله دې ورته چې کوم دی نور هم حوصله ورکړي چې دغه شانتې ښکلي ښکلي پروګرامونه را جوړوي او ملګري را غونډوي یو جهان مننه د ترنم یا دغه نه وړاندې به چې کوم دی دوه درې شعرونه ووایم ترهي غزل باندې د امان صاحب په غزل چې کوم دی یو څو شعرونه مې لیکلي دي چې د زړه ټکور څنګه وي پوهه مې کړه د زړه ټکور څنګه وي پوهه مې کړه د سترګو تور څنګه وي پوهه مې کړه او چې له مودو په نظر نه راځي یار ظلم به نور څنګه وي پوهه مې کړه مننه او چې له مودو په نظر نه راځي یار ظلم به نور څنګه وي پوهه مې کړه او د مسافرو غوندې شپې تېروم یاره خپل کور څنګه وي پوهه مې کړه او چې مې په درد او غم ځان نه خبروي دا به مې رور څنګه وي پوهه مې کړه مننه او
ترنم به وګورو چې څنګه به خو پته نه لګي، کوشش به وکړو چې دا خوب د ځانه وتښتوو. راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه او داسې یکدم ګرانه نه کېږي قسم دی او داسې یکدم ګرانه نه کېږي قسم دی صبر وما بلتانا په قلار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه او چې په کومه لار کاروان د ښکلو درومي او چې په کومه لار کاروان د ښکلو درومي رانه پاتې وي همیش په هغه لار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه او سماسوم او نازولې خدای راکړې او سماسوم او نازولې خدای راکړې کړي دوکراته هر ښکلی په اعتبار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه او وبه نه ویني د ښې ورځې مخ ګرانه او وبه نه ویني د ښې ورځې مخ ګرانه ازار نه کړې کله هم د مور او پلار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه وی تر څو به پروت زما په سورنګار زړه او که هر څوی زاهد پوی کړم نه پوهیږي که هر څوی زاهد پوی کړم نه پوهیږي رانه غواړي مسکان ستا د مخ دیدار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه رانه غواړي مسکان ستا د مخ دیدار زړه وي تر څو به پروت زما په سورنګار زړه راته وچوته ستا اوږد انتظار زړه
وی تر صوبه پروت زما په سورنګار زړه وی تر صوبه پروت زما په سورنګار زړه مننه دا ورور فضل واحد زاهد صاحب څخه هم نړۍ مننه کوو چې په زمونږ د ننني پروګرام ته په خواږه ترنم باندې لا هم ښکلا وبخله. دا پروګرام په روانو چارو کې د محترم ورور او د دې ننني پروګرام د صدر او د ګلورین ادبي جرګې هم صدر دی محترم عبدالحکیم تیراوال صاحب څخه په ادب او احترام هیله کوو چې خپل ترتیب کړی غزل زمونږ د پروګرام کې شریک کړي. محترم عبدالحکیم تیراوال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. بس الحمدلله چې د اختر نه بعد موږ سره په خپله کې یوځو شو. ډېره مننه بیا د فضل واحد زاهد صاحب چې په دې تنګ لنډ وخت کې موږ ټیم راکړلو. بیا همداسې د محب الله حکیار صاحب چې ډېر په نړو ټنډه باندې موږ سره میلو شو. الحمدلله چې بیا سره هغه زوړه یادونه تازه کړلو. همداسې د محمد علي صاحب هم مننه چې دومره لرې ځای نه راغلی رهی و زموږ سره یې پروګرام کې ګډون وکړو. بیا په تیره د شریف الله عریفي صاحب ډېره مننه کوو چې ټول ملګري یې ځان ته راجذب کړلو او یو پروګرام یې جوړ کړلو د ستر اختر خوشحالي کې. ځکه چې د اختر په ورځو کې خو څوک یو خوا څوک بل خوا، خو د اختر هغه یاد یې اوس ژوندی وساتلو. نو ډېره مننه مولا خو د خبرو چلم نرسي او حالات هم داسې دي چې بس په دې باندې دې بس کړو. او یو ترنم خو اوسه پرې مونږ نه دی کړی، خو یو ترنم به په وړومبي ځل باندې وکړم که ملګریو خوښ شو، خو مننه وکړه خوښ یې نه شو که نه نو هم بس په دې کې څه نه شو ویلی ځکه چې دی درد میں یہ درمان ہو درد میں یہ درمان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی درد میں یہ درمان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی اوس خو بس مزه کوا پدې چمکه اوس خو بس مزه کوا پدې چمکه مزه کوا پدې چمکه اوس خو بس مزه کوا پدې چمکه او بس د کلی خان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی درد میں یہ درمان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی اوس د جدای گنجایش نه لري 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 او ځان میں درد ویلی او ځان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی درد میں یہ درمان میں درد ویلی دی پوشا چه جانان میں درد ویلی دی او دومره مې نازک کړلې دومره مې نازک کړلې نازک کړلې دومره مې نازک کړلې او ګل د ګلستان مې درته ویلي دي او ګل د ګلستان مې درته ویلي دي
پویشه چې جانان مې درته ویلی دي درد مې یې درمان مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي اوس مې پیرزو کېږي نا په بل باندې 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 هو ګران مې او ګران مې درته ویلی دي ګران مې او ګران مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي درد مې یې درمان مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي هو دومره مې اوچت کړلې په مینه کې دومره مې اوچت کړلې په مینه کې و دومره مې اوچت کړلې په مینه کې دومره مې اوچت کړلې په مینه کې ځمکه یم اسمان مې درته ویلی دي ځمکه یم اسمان مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي درد مې یې درمان مې درته ویلی دي پویشه چې جانان مې درته ویلی دي وایم تیرول خاکی مایار مې یې وایم تیرول خاکی مایار مې یې نو وایم تیرول حکیم یار می وایم تیرول حکیم یار می دا په هر میدان و دا په هر میدان می درته ویلی دي پویشه چې جانان می درته ویلی دي در مې درمان می درته ویلی دي پویشه چې جانان می درته ویلی دي دا وایي چې زما نوم بیا دلته رانه دی ډېر مزېدار یار ډېر ښکلی دا محترم عبدالحکیم تراوال صاحب د ګلورین پښتو ادبي جرګې صدر او د نننۍ غونډې هم صدارت چوکۍ د سنبال کړې ده واقعا چې ډېر مزیدار او خوندور ترانو مې وکړه اگر چې د دې په وینا دا د دې لومړی ترانوم و خو ډېر جالب او ډېر زړه راښکونکی ترانوم یې وکړه الله دې د دې په اواز علم او حنجره کې برکت واچوي دا پروګرام په روانو چارو کې د محترم اورو استاذ شریف الله عارفي صاحب څخه هم په ادب او احترام هیله کوو اگر چې دا د ننني پروګرام کوربه هم دی چې خپل ترتیب کړی غزل زمونږ د غونډه کې شریک کړي محترم ورور استاد شریف الله عارفي د غزل نه مخکې به د ټولو شکریا ادا کوم ډېره ډېره مننه چې ما عجز ته مو دومره عزت راکړ او قدر مو راکړه زما ډېره مو آباده وساتله زما په یو وړوکې خبره باندې تاسې لوی شخصیتونه راغلی دا احسان مو هېڅکله نشم هېرولی او نه د هېرېدلی دی بس زه مو ځان ته ملامته کړم او الله دې تاسې ښاد او آباد لري کور مو ودان عبدالحکیم تراوات صاحب لږ مریض شوی و د هغې د الله تعالی صحت ورکړي او الله تعالی دې د تکلیفونو په بدل کې جنتونه ورکړي عوض دې ورکړي اجرونه دې ورکړي خدای دې په هېڅ هم نه کوي خدای دې خپلې لاړې ورته دارو کړي او کم ټینشن تکلیف کار څه وجه نه پېښ شوي هغه د الله تعالی ورته حل کړي نور تشریفاتي خبرې ځکه کیسه اوږدېږي یو دوه بیته دي چې زاهد صاحب وایي چې اشنا که وخت لرې نن مازدیګر د سیند په غاړه اشنا که وخت لرې نن مازدیګر د سیند په غاړه او راځه چې دواړه ووهو چکر د سیند په غاړه اشنا که وخت لرې نن مازدیګر د سیند په غاړه راځه چې دواړه ووهو چکر د سیند په غاړه باران لکه د پرخې او ستا د ناز ډک قدمونه
باران لکه د پرخې ستا د ناز ډک قدمونه نو دا به عجیبه وي یو منظر د سیند په غاړه باران لکه د پرخې او ستا د ناز ډک قدمونه نو دا به عجیبه وي یو منظر د سیند په غاړه او غزل ده چې پیکا او بې مزي وي بې له یاره مازدیګر نوی دی لږ بخښنه غواړم پیکا او بې مزي وي بې له یاره مازدیګر دیدن مې د جانان کړې خوشګواره مازدیګر پیکا او بې مزي وي بې له یاره مازدیګر دیدن مې د جانان کړې خوشګواره مازدیګر بغیر له مازدیګر نه مې د زړه غندل وي مړاوې او بغیر د مازدیګر نه مې د زړه غندل وي مړاوې خو بیا را تازه کېږي سم له واره مازدیګر ډېره مننه بغیر له مازدیګره مې د زړه غندل وي مړاوې خو بیا را تازه کېږي سم له واره مازدیګر او یا زه پکې مصروف شم یا دیدن د یار ونه شي یا زه پکې مصروف شم یا دیدن د یار ونه شي بیا تیر شي په ما باندې ناقراره مازدیګر یا زه پکې مصروف شم یا دیدن د یار ونه شي بیا تیر شي په ما باندې ناقراره مازدیګر او محب استاد وایي چې نم مې د خولې وڅښي او یو رعب په ما راشي نم مې د خولې وڅښي او یو رعب په ما راشي چې یار شي مخامخ راته په لاره مازدیګر نم مې د خولې وڅښي او یو رعب په ما راشي چې یار شي مخامخ راته په لاره مازدیګر او د قتل نه هم سخت د انتظار د چا کول قتل نه هم سخت د انتظار د چا کول خو خوند اخلمه زه له انتظاره مازدیګر انتظار د قتل نه هم سخت د انتظار د چا کول خو خوند اخلمه زه له انتظاره مازدیګر او مقطع داسې ده چې د کلي مازدیګر خو سم بلا تشبیه جنت دی د کلي مازدیګر خو سم بلا تشبیه جنت وي را درومي عارفي ورته له ښاره مازدیګر د توجه نه م ډېره مننه او خوشحاله اوسېږئ آباد اوسېږئ دا محترم استاد شریف الله عارفي واقعا چې ډېر خوندورې غزلې پیش کړې او زمونږ د غونډې ته یې لا هم ښکلا وبخله د ملګرو په هغه باندې چې یاره مطلب یو غزل به خامخا یو کس شریکوي دوی په غوښتنه به زه یو انتخاب غزل د روبین صاحب غزل دی هغه به شعر که مالن چې هغې څنګه لیکلی هغسې به یې زه ونه شم ویلی خو بیا هم د ترنم کې به یې ووایم که ستاسو خاطر پې دروند نه شي د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات څوک چې د مینې صرف لفظي معنا ژباړلی نشي څوک چې د مینې صرف لفظي معنا ژباړلی نشي همدغه خلک را پاڅېږي زیږوي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات خیر دی وخت دی ته یو څو د ناز کیسې لا وکړه خیر دی وخت دی ته یو څو د ناز کیسې لا وکړه مامې سحر وخت له خوبه ویښوي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات زه د اسمان په څېر یو رنګ یم وخت مې نه بدلوي
زه د اسمان په څیر یو رنګ یم وخت مې نه بدلوي لکه وریځ به مې یو څه وخت بدلوي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات څه په تکلیف مې لاغزو څخه جلا کړو ګلان څه په تکلیف مې لاغزو څخه جلا کړو ګلان څومره خواږه یاران لما نه بیلوي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات کلونه کېږي ستا د لیدلو اراده مې کړې کلونه کېږي ستا د لیدلو اراده مې کړې وختونه کېږي نن سبا ته مې کوي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات روبین شاعر دی څه ناڅه انځورګري هم کوي روبین شاعر دی څه ناڅه انځورګري هم کوي تر خپل وسه په غزل کې رسموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات د سړي زړه خوري پر چا خوب حراموي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات دا خو دنیا د خامخا پکې راځي مشکلات توجه څخه مې ونه اړوي